ناله های کودکی که از 5 ماه بدین سو در قید آدمربایان به سر میبرد. خانواده عبدالرؤوف ادعا میکند که آدمربایان 2 روز پیش نوار صوتی از فرزندشان را فرستاده که زیر شکنجه و شاک برقی قرار دارد. السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او صحتمند باسي. ګران دوستانو، دغه اواز چې کوم تاسې اورئ واقعا ډېر دردونکی اواز ده. نو دا د هغه ماشوم اواز دی نو کوم چې د 15 میاشتې مخکې د مزارشریف ښار څخه د نامعلومو کسانو لخوا دا بیچاره وتښتول شو. نو دا ماشوم چې دی عمر یې ډېر نه ده، عمر یې هم تقریبا د 9 کالو ده. دغه نوموړی ماشوم چې وخت نا وخت دغسې ویډیوګانې چې هغه ماشوم هلته شکنجه کیږي او ماشوم ته برق شارټونه ورکول کیږي او همدارنګه نور داسې ماشوم باندې ډېر زیات دغسې ظلمونه کوي. بیا د هغې نه ویډیوګانې جوړوي، هغه د ویډیو کلیپونه بیا د دې فامیل ته لیږل کیږي. نو چې بیخي واقعا د هغه داسې دردونکې ویډیو دا ځل ورته لیږلې چې بیخي سړی نشي کولی چې هغه خپل احساسات کنټرول کړي د دې ویډیو هغه د اواز په اورېدلو سره. نو د دې په نوموړې قضیه کې نه یوازې د بلخ والي او د هغې د بلخ د امنیتي چارواکي نو هغو څه ونه شوه کولی. نو دغه ماشوم چې کوم دی ژوندی ده، دغسې وخت نا وخت فامیل ته یې ویډیوګانې هم لیږل کیږي. نو ډېر د افسوس ځای ده، ډېر د افسوس خبره ده چې د یو ماشوم د نیول کېدو په تړاو چې مکمل اول یو ولایت بیخي د دې په تړاو ناکام راغله. بیا هغې نه وروسته چې کوم دی دغه موضوع اشرف غني په خپله د دې موضوع بررسي پر غاړه واخیسته چې دی هم په خپله ناکام راغی د موضوع په دې موضوع کې چې دغه ماشوم یې تر اوسه پورې ونه شوه پیدا کولی. نن سبا چې دلته ګورو واقعا دلته غله بیخي ډېر زیات شوي دي د افغانستان په هر ولایت کې. که دلته په کابل کې تاسو وګورئ چې دغه مرکز ده، دلته داسې ورځ نه ده چې په ورځ کې دلته ماشومان تښتول کیږي، همدارنګه د خلک لوټل کیږي. نو افسوس خبره دلته د حکومت ته ده چې دلته موږ داسې یو ډول حکومت لرو چې دلته بیخي هېڅ کنټرول نشته. حتی چې د افغانستان هغه مهم هغه کوم ښارونه چې دي دننه ښار نشي کنټرولولی. هغه نورې ولسوالیګانې خو لا پرېږده، هغه لرې پرتې سیمې خو لا پرېږده. نو اول خو پکار دا ده چې د ټولو والدینو ته یو پیغام زه دا ورکومه چې خپل ماشومان هېڅکله هم باندې دغسې بې سرنوشته باندې مه پرېږدئ، ځکه چې ماشومان دې نه پوهېږي، کیدای شي تاسې داسې باندې ولېږئ، خپله لاره هم غلطولی شي. دغه امنیتي وضعیت چې کوم یو دی دلته بیخي صفر سره ضرب ده. یعنې موږ امنیتي چارواکي بیخي ناتوانه به ورته ووایم چې بیخي ناتوانه دي، یعنې هېڅ هم دوی نشي کولی. نو خدای ناخواسته داسې نه چې سبا ورځ تاسې خپل ماشومان دغسې ستاسو ماشومان هم دغسې باندې ووځي چېرته وتښتول شي. زما پیغام دا ده چې هېڅکله خپل ماشومان باندې بغیر له دې څخه چې تاسې په خپله ځان سره چېرته وړئ، چېرته چکر ورکوئ، نو هېڅکله د باندې خپل ماشومان د باندې مه پرېږدئ. که چېرته باندې نه سودا راوړئ، هر څه راوړئ، بعضې ډېر خلک دي چې یعنې خپل هغه واړه ماشومانو ته یې پیسې ورکوي، ورشه فلاني ځای نه سودا راوړه، یعنې لرې لرې ځایونو ته یې لیږلي وي. خو دلته چې موږ او تاسې ګورو چې بیخي دغلته امنیتي حالات بیخي په بد وضعیت کې ده. نو دغسې پکار نه ده. خپل ماشومانو کنټرول باید موږ په خپله ونیسو. که چېرته خپل ماشومانو کنټرول موږ په خپله ونه لرو نو دې ته ورته پیښې نور هم پیښېدلی شي.